کہ پنجاب سے آنے والے مہمانوں کے لیے میرا ادھر دربار بنا دیا جائے. جی ہمارا ٹائم لگا. صحیح ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے بہت زیادہ تھک گئے ہیں آپ کو پتہ ہے. ایسے آسان راستے اللہ میرے جانی دشمنوں کو بھی نہ دے. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کالی. ہم سوات پر آئے ہیں. ہاں جی. اور اب مولانا زبیر صاحب حافظ صاحب صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. اور وہ سامنے کیمرہ مین فوکس کریں. حمزہ صاحب پہنچنے لگے بس ماڑا یا پیر ادھر ہویا نہیں تے تسی تھلے گئے نہیں. سلیپ اور سیدھے نیچے. اگلے مہینے میں نے 2.25 لاکھ روپیہ دینا ہے. یہ میری آخری وصیت بھی ہو سکتی ہے. اور ایسے دس دے کون دے گا اگر تو چلا گیا؟ میرے گھر والے دے دیں گے. میرے والد محترم میں نے وصیت لکھ کے چھوڑی ہوئی ہے. میری شاعری پڑھ لی جائے. جائیداد دی وارث تیری بیگم بنے گی تے قرضہ ابا لائے گا. جائیداد میری ہے ہی نہیں. میری جائیداد فل ویچ کے اور موٹر سائیکل تیری 3.5 لاکھ دی ماشاءاللہ. یہ حمزہ بھائی تھک کے کھڑے ہو گئے ہیں ادھر. حالانکہ ابھی ایک پاؤ راستہ بھی نہیں ہوا. اور ان کے پسینے چیک کریں. تو یہ سواد میں ان کو پسینے آ گئے ہیں. صبح ہم نکلے تھے. ہمیں یاد نہیں کس ٹائم نکلے تھے. اور وہ جگہ بھی نہیں نظر آ رہی جہاں سے ہم نکلے تھے. نامعلوم مقام سے نامعلوم مقام کی طرف ہمارا یہاں سفر پر جاری ہے. بہت ہی آسان راستے. لیکن حمزہ اس وقت پورا ڈرا ہوا ہے. تو اس لیے بس اس کی ڈر آپ دیکھ رہے ہو اس کے چہرے پہ. اچھا لگ رہا ہے پسینے کی صورت میں. ٹھنڈ میں اس کی پسینے ایسے آسان راستے اللہ میرے جانی دشمنوں کو بھی نہ دے. کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہ آسان راستے ان کو دکھائے. یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو اتنے آسان راستے. تو یہاں دیکھیں یہاں سے ہم آئے ہیں اس راستے سے. بات ہے کہ یہ اتنے آسان راستے ہیں کہ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے نا تو وہ نہیں ہوگی. یہاں سے بالکل ڈائریکٹ فوت ہوں گے. ڈائریکٹ وہ سختی سے ہی ہوں گے. یہ آپ کی پلس رات سے گزرنے سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ نہیں ہے. یہ موت ایسی تھی. یہاں موت کا کیا سفر ہے؟ ایک سے دوسرا قدم. یہاں ہوئے نہیں اور بس. اصلی سیر موٹر سائیکل تے بڑا تسی پھر لیا. موٹر سائیکل دیا جانا کڑھاتیاں ہیں. کلچ پلیٹاں بس کراتیاں موٹر سائیکل دیا. ہوں اپنی لتاں استعمال کرو تمہیں پتہ لگے موٹر سائیکل دی کی تکلیف ہوندی ہے. میرے پنجاب والوں سے گزارش ہے کوئی بھی ادھر نہ آئے. موٹر سائیکل اللہ حمزہ پیا سی اتنے موٹر سائیکل ڈگی تے 150 روپیہ امجد دا ڈگیا جی. 100 والا 50 والا نوٹ. ابھی میں کہنا چاہتا ہوں بڑی مشکل سے اوپر چڑھ گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب سے آنے والے مہمانوں کے لیے میرا ادھر دربار بنا دیا جائے. پھر وہ بھی انج کرن گے. تو دربار تے پہنچے ابھی نہیں اوپر. ایسے ہی ایک اور کوئی فوت ہوگا اس کا اس سے نیچے کرتے کرتے نا آخر تک نیچے تک دربار بن جائے. اے والا دربار جڑن. حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سب سے اللہ کے ولی جو ہے نا بڑے اللہ کے ولی داتا دربار کا دربار پھر بھی ہم اس کو درباروں کا سردار درباروں کا ہیڈ آف. یہ مسجد پہنچ گئے ہم. زبیر بھائی ہمارے ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے. ظہر کی نماز ادا کریں. 20 منٹ ہو گئے. بھائی ہمارے قاری صاحب حمزہ بھائی, قاری امجد, سید اللہ بھائی. دې ټایم کې خو موږ چې کوم دی نو سفرو کړی زیات او د مرګلي هم ډېر زیات ستړي شوي دي او مانځه ټایم هم دی نو موږ وایو چې مونځ به وکړو او د مرګلي به دمه وکړي. نو انشاءالله اوس به دې نه مخکې بیا چې کوم دی موږ خپل د ولایت مخکې جاري ساتو او د میاکه د دربار ته به هم ځو او هغه هم تاسو انشاءالله په خپل ولایت کې نن لازمي خیاو او موږ سره اوسئ. په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوي ورتلوني دي که نن دي که سبا دا یاران چې نن وته چل وکا. دې ټایم کې اوس چې کوم دی موږ د دربار ته راورسېدو او دا مرګلي را سره دي او د انشاءالله تاسو موږ په دې ویډیو کې چې دی دا دربار به تم ښیو او دا مرګلي را سره دي. دربار ته اوس راورسېدو. او په دې سیټ باندې هم چې کوم دی دا قبرونه جوړ شوي دنده خو چونکې جنګله بنده ده نو ما به تاسو دنده نه ښیلي خو زه په جنګله کې به ته وښیم.
او دې سایډ باندې چې کوم دی د دې قبر نه په دې سایډ باندې هم یو قبر جوړ شوی دی دنده خو جنګلی بنده ده نو ما تاسو ته پرې جنګله کې وښیم کوم دی نو موږ سره یو میلمه هم ناست دی سره به موږ دوه خبرې کوو چې دی د کوم ځای نه راغلی او خپل تعارف به موږ سره وکړي ځکه چې دی هم میلمه دی موږ هم دې دلې نه راغلي یو نو دې سره به دوه خبرې وکړو السلام علیکم بایجان تاسو د کوم ځای نه راغلي زه جی امردان نه راغلی او څو وخت کله وشو څو ټایم وشو تاسو دلته راغلي من خو د اختر په دویمه ورځ راغلی او دلته به څو ورځې وباسئ بیا به ځئ نو راځو په خپل اختیار او زه د دې په اختیار ښه لکه کله چې مثال کله تاسو ته اجازت راکړي بس بیا ځو. دا اجازه تاسو ته څوک راکوي به مشر صاحب راکړي ښه مشر صاحب تاسو اجازه راکوي او جی خو هغې د کې دې مثال د دې زوی د دې بابا زوی ښه هغه تاسو ته اجازه راکوي او جی. د هغې په اجازت باندې تاسو ځئ او جی او کله چې کال کې پیره راځئ دوه راځئ داسې اخترو کې راځئ بعضې وخت کې دې په دوه درې میاشتې کې پس هم راشو شپږ میاشتې پس هم راشو او وروسته خو لازمي راځو ها وروسته لازمي راځئ او جی او دلته تاسو څه مشکلات وغیره پکې شته یا نشته نه هېڅ قسم هم نشته الحمدلله بس موږ ته دلته سکون میلاږېږي چې راشو خوشحاله یو ښه او بل دنګه لاندې ځای کې ګرمي مې دلته موسم هم یخي بیا نور هم خوشحاله یو ماشاءالله او جی او ملګري راځئ که نه تاسو یوازې راځئ اکثر نه ملګري هم راسره راځي ګڼ کسان راځي کله چې د ازبرګی دا روژه راشي بیا موږ لاندې لنګرخانه کې خدمت کوو او جی او د روژې درې ورځو پیله روژه چې درې شپو ختمي د پای کې موږ د تنور منورو د سالنو د دې خدمت کوو دا ټایم چې کوم دی موږ په هغه دربار کې موجود یو کوم چې حضرت سرکار لیوانو باباجي ورته وایي او موږ په خپل هم داسې ډېر نه راغلي خو دا ملګري لاهور نه راغلي نو د دې هم خواهش و چې یاره موږ دربار ته لاړ شو او دا علاقه به وینو په د چکر به مو لګو نو موږ دې ځای ته راورسېدو او دا ملګري هم ډېر زیات خوشحاله دي سیل یې هم وکړو د بل ویلاګه پورې اسلم خان ته اجازت ورکړي د الله په امان